پکړه ځه ودې منله ورته و خلاص دا چې هلمندۍ لږ څه کو والا که د سړي بچي سي کنټرول سي دلته کمنټو ته ته ورتیز د سړي بچي یاست وخت بیا د هلمند کمنټونه راپسې راغله بل ته لګیا وای د چا لورې کړې ده د کاش لوري کړي سړي بچي خو کاش مجرد د هغه مادر دی کړه الله توبه مې دي دا د سړي بچي دی نه الله یا لکه تیسي په بل لاره ویسي زه سمه ده برو چې روغ او جوړ یې ګپ هم ولګو بس خوشحاله شوم زم لایف بندومه بس ته دې راته ژوندی خوشحاله اوسې آباده اوسې سمه ده واچې دی زم لایف بندومه مې خوشحاله اوسې ورسه خوشحاله اوسې بس په ځان پام کوه موږ هم درځو کې راځي بلې هفتې کې درس د خیر سره زړه مې تنګ وویل همداسې رالم لایف ځان ته و ځان وایي رښتیا وایي په کور کې تنای واجده شنې د ځان د بدن سره پوستکی اوس زما لاندې دا له کار مې دلته زبي څه خدا شی جوړ شوی دی پوه شو زبي خو رجوع خراب کړی دا خو الله نو فرمینې راسه زبي د ورځې فرمینې راسه چې زبي فساو دی زلاشه اوکې واجد ورځه به شوق ولري بیا کار لګو سي آباده اوسې زه بلې هفتې کې زه درځم د خیر سره بیا به نږدې سره کار لګو کې او بیا به د نږدې سره بیا زوتي حساب سره کو کې انشاءالله قربان شي په ځان پام کو زه به نږدې نه درته کوم ته شمه خو نه پکار ها شمه خو نه پکار څه شی ام کوم شی مې خو د ضرورت نه لري پکار خو نه شي یو شي تم ضرورت نشته بس دلته بر دغه هغه د توشک والا نمبر ما ولې تو رسول هغه راوغشتل سلام مې ورته لېږلی او بېرته جواب راکړی او ما ویل غوښتل مې نه میسیج ورته وکړ ورته دا نورزي راکړی دی بس ټوله موضوع ورسره حل که زه اوس چې لایف مې بند کړې زه میسیج ورته کوم سمه ده دا ناب غواړي نه ناب نه غواړي دا خپل اندازه لري بس یو توشک نه پوهېږم څومره دی یو نیم متر 2 متر یو نیم متر راځي خو څلور دانې به پرې راوغواړو خلاص پر راوغواړه 4-5 دانې پر راوغواړه دا ډېر ښایسته چې جګې ودرې هم تاوان نه کوي په مارماري زه سمه نه وکړي ګوره واجده پر هره توشکه باندې 2 بالښت راوغواړه سي او هره توشکه 2 بالښت 2 دانې یا 3 دانې روی پرشانې او 4-5 دانې توشکې راوغواړه بس 4 دانې 5 دانې بس زه سمه ده بله خبره مې درته کوله چې هر کله راتللي ټیکټ به دې ما ته راولېږي که د تیاري له لحاظه راتللي په ریپورټ کې به درته ولاړم که په ټرین کې راتللي مننه جارزم په تا کې دونه انسانیت ما ته اوس نه ویللی ما خو په دونه انسانیت په تا کې نه ویللی واجد بیا دې هم کور ودان چې دا خبرې دې وکړه وکړه لږ څه خبره ختمه شوه بیا نه واجد زه لاړ زه شپه ولې خوشحاله نه خدای په امان زه لاړ زه واجد زه د نه سړي بچی دلته موږ په غم اړولي ته د سړي بچی خبره ختمه دې کړه خدای په امان دې وکړو ته څه شی کوې اوس دلته یو ساعت دلته تبلیغ راته کوې ته د نه سړي بچیان نن خوشه په سلا باندې را باندې رالاس ورګه خپل نوم خبر ماته واجد ویل ما هاي خوان بالا وکي چې ټلیفون مو داسې غوښته او توشکې ته پراته سودا لایف درو چورتان دوستانو هاي زما لاله خدا اسی پروته و ویډیوګان خو به زه وګورم چې او ویډیوز ما په مخ راشي ها واله که ورسته سټوري پورته کو خوشاله موبایل یې هم نوې ویډیو والا که د سړي بچي ویډیوګانې مو کو دوستانو د دې شي ویډیوګانو په دې خاطر مو کوي چې دا ویډیوګانې فامیل ته رسېږي هغه بیا باور پکې لکه یو بل ور هم داسې ویډیوګانې پوسټ کړي چا پوسټ کړي بیا لکانو لیدلي بیا ما ته زنګ دا څه دي بیا ما ته چک شي خپل مابینځو کې دا غپ مه لګوئ او رښتیا خبره وکړه دا په در تاکي رسول هغه بیا زه بلاکو مشکل نشته پوسټ والا منیر ډېر سپک ډېر انسان یې ولې جان ما دلته درته اپشن واچو اپشن دې اکسپټ نه کوي ولاړې دې د هغې سره مې سټارټ کړي کله